د دې خپل ویډیو هم شته نو سبجیکټ ته به ډایرکټ راسو دا مو درې ټیسټ راخیستي دي WBC TLC DLC ټیسټ WBC او TLC یو شی دی ټوټل لیمفوسایټ دی او وایټ بلډ سیلز دی دا هم دی دا به جلا خپلند دی یو د تدریس کرا کوم شي WBC white blood cells मतलब spin حجرہ a white blood cells counts is a blood test to ensure the number of white blood cells WBC in the blood. WBC are also called leukocytes. They help to fight infections. دا چې د سپینه وینه شماري ټوټل شماري سپینه وینه نه د دې د مکمل د دې مطلب دا دی چې د سپینه وینه شماري مکمل دا ټیسټ د اپنډکس لپاره هم استعمالیږي د نور انفیکشن لپاره هم پاتې کېږي د ډېر انفیکشن لپاره نو د نارمل رینج سوري د 4000 د 12000 پورې نګور شمارنه او د وینې معاینات او د چې په وینې کې د سپینې وینه حجره د TLC means total leukocyte counts په دې باندې فوکس ونیسه TLC ول دا په ځینې ماشینانو کې WBC لیکلي په ځینې ماشینانو کې TLC لیکلي دي دواړه یو شی دي چې دا لیمفوسایټ سپینه وینه شماري سپینه وینه لیمفوسایټ مطلب سپینه وینه نو مکمل د جسم حکومت چې دی هغه معلوموي د فل فارم of TLC is a total lymphocyte count मतलब the TLC full form چې دی هغه total lymphocyte count total TLC or WBC count is a blood test that will use the number of WBC and white blood cells also known as leukocytes so they will use evaluate some data मतलब دې ویډیو شماري چې دا څونه په جسم کې موجود ده مکمل څونه موجود ده حالا یوز د میتر هم درشایم او دغه هم درشایم د ماسې او ډیفینیشنز دي اوس چې دې DLC باندې راغلو DLC یعنی differentials lymphocyte count دې ته څه وایي کې differential test DLC test measure the percentage of every single type of WBC present in the bloods د سیستم کې چې دی دا مطلب DLC چې دا یو مخصوصه 15 قسمه د جسم حکومت پورته کې دا ټایپ درشي یا دا یو دانه درشي دا به درسلو پرې پرکی سل پرسنټیج د پرکی باقي ایزنوفیل بازوفیل مونوسایډ لیمفوسایډ نیوټروفیل 15 شان چې دی هغه ته د شماري مطلب مخصوص سنگل یو دانه WBC د شماري هغه مکمل شمارل د یو دانه سنگل شماري چې دا په یاد وساتم اوس ځلان درته دی لکه دا monocyte lymphocyte eosinophil basophil और lymphocyte neutrophils دا دوه پر یو خوا دي او دا دوه پر بل خوا دي سیده دا په یو ګروپ کې راځي دا پر بل ګروپ کې راځي دا چې دی اوس پر تل دا چې ګور کریس پر کنټرول دی دا په دې د کړي چې دا د eosinophil چې دی ته ګرینیوز وایي او دې ته ان ګرینیوز وایي کېږي دا مطلب ګرینیوز مطلب دا دی چې دانه‌دار دا دانې لري ګره کښنی دانې لري دا ګرینیوز لري دا به خپل د کار لري ګرینیوز دی دا ګرینیوز ته په دې ټایپ کې شي سیده اوس به یو دانه درته دغه کوم چې نارمل رینج چې شته او دا په WBC چې د CBC چې د مکمله په ټیوب کې چې دی هغه پرپل ټیوبس کې راځي سیده ټوټل د ګورو کښنی فشار لري د کښنی نارمل رینج چې د 8000 د 25000 پورې دا نارمل رینج چې دی دا خاص څوک نه مانی اکثر چې دی 4000 د 2000 پورې نارمل دی ورته کې په چې کوښښ ته کې چې انیمیا کې بون میرو ټیمور کې لیوکیمیا کې انفلامټوري کنډیشن کې سټرس یعنی ایکسرسایز کې ټیشو کې ډیمیج کې پریګنسی کې الرجی استما
ځینې چې د وینې کمی د بون میرو چې کوم ځای کې هډوکي کې وینې جوړېږي پر دې ما بل کله ویډیو جوړه کړې ده. ټیومر خو کینسر ته وایي، لیکومیا چې د هغه سره وینې کینسر ته وایي کېږي. انفلومیټور چې دی هغه د خارج یا پړسوب یو ځای چې د سټرس چې دی سوچ اکسرسایز چې ډېر وګرځي د وضغه چې په هغه کې ټیشي ډیمیج چې دی یعنې انسایز چې خوټ شوي په هغه کې پریګننسي کار راباندې ډېر دی چې زه دا یو درته وایم ولې دا د دې کنډیشن پیتالوجي جلا ویډیو راځي. صحیح ده، ما چې په یاد ساته چې په دغه نومانو کې دی پورته کېږي. ایچ آی وي کې ښکته کېږي، اټو ایمیون ډیسورډر کې کمیږي، بون میرو کې کمیږي، بون میرو ډیسورډر کې کمیږي، لیمفوما کې کمیږي، سیویر انفیکشن کې کمیږي، لیور اینڈ سپلین ډیزیز کې لوپس او ریډیشنز تھراپي کې کمیږي. دا وګورئ یو سلایډ چې ته سلایډ جوړ کړې ډیل سي سلایډ هغه دا رقم معلومیږي. اوس ګوره دا ار بي سي ده، دا پلیټلیټ دی، دا بینډ نیوټروفیل دی. بینډ نیوټروفیل بیا خپله ناجوړي دي، په یو ځینې ناجوړي کې دا رقم معلومیږي. ګوره نمبر 1 چې دی هغه ار بي سي ده، نمبر 2 چې ده پلیټلیټ دا رقم ټک ټکر سره دغه کېږي. نمبر 3 چې دی هغه بینډ نیوټروفیل دی. بینډ نیوټروفیل هم زه اوس مخته در ښکاره کوم. دا بلډ سمیر چې ته جوړ کړې د دې ټیکنیک ما در ښوولی دی چې ته په بلډ سمیر څنګه جوړوې. اور نمبر 4 چې دی دا ژبه مې لږ بدل بخښه به کوي. 4 نمبر چې دی هغه سیګمنټډ نیوټروفیل دی. دا هم در شایم سیګمنټډ نیوټروفیل په کوم ناجوړي کې راځي. اور 5 نمبر چې دی هغه لیمفوسایډ داسې ګوره دا دلته مې وخت دی داسې سوي داسې کېږي. ګوره 4 نمبر چې دی سوري لیمفوسایډ دغه رقم دی. 4 نمبر چې دی هغه مونوسایډ دی. اور 9 نمبر چې دی ایزنوفیل دی. دا وګوره 8 نمبر چې دی هغه بازوفیل دی. دا وګوره د بلاست شوی دی. نو ټولې اربسیانې دي. صحیح ده، دا سلایډ په یاد وساته، دا یو منټ دی. نیوټروفیل نارمل دغه رقم یې دلته 3 دانې داسې خانې لري، لکه داسې سو داسې لیک کوچني داسې لیک لیو داسې دا نیوکلیس دی. نارمل داسې کېږي. سیګمنټډ چې دی هغه د نارمل چې دی د 15.7% پورې نارمل دی. د 15.7 تر 15 پورې نارمل دی. سیګمنټډ چې دی هغه د 3.7 بیا د 4 پورې نارمل دی. بینډ نیوټروفیل چې دی هغه د 0.7 تر 10 پورې نارمل دی. لیکن دا چې دی د پیس میر کې معلومیږي. دا اوس غټ های لیول باندې کسان ته معلومیږي چې هغه یا پیس میر کې یا یو بل داسې دغه کې موږ ته اکثر نارمل دی 15.7 دغه بینډ نیوټروفیل. دا ګور بینډ مطلب دا دی چې دی مکمل دلته بینډ دی. ته نارمل نیوټروفیل ته وګوره دا ځای نه خالي دی. دا بینډ چې دی دا چې د کوم کنیکشن سره لري هغه نری دلته څه چمکي دلته ګرځ سره بینډ دی. دا باید سطح پیچ مې لپاره ډېر پکار راځي. دا په کوم نه جوړې کېږي؟ لیفټ شفټ اور انفیکشن کې کېږي اور انفلومیشن کې کېږي. دا ډیزیز چې دی پر دې باقاعده ویډیو جوړوي ما چې په یاد ساتم. اورګانوز چې دی ټاکسیک ګلوشن چې دی ورته وایي، یعنې دانېدار یا زهریله دانېدار یا ټاکسیک چې دی کیمیکل ته وایي کېږي یا زیره ته وایي کېږي. نو هغه په کوم حالت کې کېږي؟ دا ګوره نو دویم بینډ دی دلته اور هم دانېدار دی. دا ګوره ته ګوره دانېدار دی خپل دانې هم لري لیکن دا رقم نه لري. دا بیخي ډېر دی. دا ګوره سیویر انفیکشن کې کېږي، روماتوایډز ارترایټس کې کېږي، اکیوټ لیور فیلر کې کېږي، پلاسټیک انیمیا کې کېږي، نیوټروفیلیک لیپومیوایډ کې ریاکشن کېږي. مطلب دا په دې ډیزیز کو دا رقم کېږي. اور دا بل طرح سے هایپر سیګمنټډ هایپر مطلب دا هغه دی غټېدل یا زیات یا ډېر یا لوړ. دا چې میګالوبلاستیک انیمیا کېږي، کیموتھراپي ډرګس کېږي، آیرن ډیفیشنسي انیمیا کېږي، مایلوفایبروسس کې کېږي. مطلب په دې ډیزیز کې دا چې دی غټېږي. دا ډیزیز ما چې په یاد ساته که ته د هیلث سروې دا معلومېږي، خو زه بیا پر دې باقاعده ویډیو جوړوم درته.
نیوټروپیل اکیوټ بیکټیریل انفیکشن کې پورته کېږي او انفلمیټور کنډیشن کې پورته کېږي. ټراما چې د امرجنسي تماسي میجر سرجري چې دی یعنې غټه سرجري کې کېږي، هارډ اټیک کې کېږي، براون سټیټ کې کېږي، ویګوریوس کې کېږي، ایکسرسایز کې کېږي، سموکینګ کې کېږي، پریګنانسي کې کېږي، کرونیک لوکیمیا کې کېږي، روماتویډ ارترایټس کې کېږي، هیموریج اور هیمولایسیس کې کېږي. نیوټروپیل دا پیلیا ده څه ده دا یو بخښه به کوئ نو بخښه به کوئ یو ویډیو چې زه په کار کې یم په کار په مابینځ کې نو اوس راغلم سبجیکټ په کوم ځای پورې شو. نیوټروپیلیا چې دا دی ته مطلب دا دی چې پورته کېدل اور نیوټروپینیا چې دغه کېږي لو کېږي مطلب یا چې کښته کېږي په یو یا دوه یا درې څلور نیوټروپیل داسې کېږي. مایلوډایپلاسټیک سنډرم سیویر اور لیمنگ انفیکشنز اور autoimmunes and disorder chemotherapy drugs په دې کې دا بیا راښکته کېږي چې په دا ډیزیز کې دا ډیزیز صرف په یاد ساته ولې پر هر ډیزیز باندې لا ویډیو ول موږ مقصد دا دی چې زموږ تاته زه تاته منوټې ایکسپیرینس برابر کړم. د دې ویډیو مې درته جوړه کړې ده په سی بي سي کې خو دونه په ډیپ دغه کې مې نه دی کړی. ټیوب به مو دغه ټیوب وي اور لیمفوسایډ نارمل چې دی د شل سوي سره څلوېښت پورې او دی نارمل پرزنټ چې دی هغه په دا رقم شیپ کې اور ریکټیو لیمفوسایډ کې چې دی هغه په دا رقم سره دی ریکټیو شوي او په پر کار لګیایي لارج لیمفوسایډ چې دی په دا رقم ریکټیو لیمفوسایډ دی په کوم وخت کې راځي پرزنټ ان وایرل ایلنس مطلب وایرس داسې نجوران کې دي لکه ای بی وي او سی ایم وي ایچ سی وي دغه په وایرولوژي کې درته وایم چې ټوکسوپلازما ګنټلي دا یو قسم پیراسایټ دی. پیراسایټ ته اچوای چې خو دغه دی پیراسایټ د روماتویډ ارترایټس دی اور ډرګز ریاکشن دی اور پینټو اینډ ایډیشنز ډیزیز دی سټرس دی په دې کې دی مطلب په دا ریاکشن په دا وجه کې ورته کېږي. دا په یاد ساتئ لیمفوسایټ وایرل اور پیراسایټیک انفیکشن کې ډېر ځای کېږي صرف نور داسې نور یو څو ګروپونه چې هغه هم راځي اوس اور لیمفوسایټوسیس یعنې اکیوټ وایرل انفیکشن کې کېږي. هیپاټایټس یعنې چکن پوکس سایټومي دا دغه دی سی ایم وي فل فارم دی صحیح ده سایټومیګا کلووایروسیس اور اسٹین بار وائرس دی یعنی ای بی وی ہائپرز ایبولا اور کرٹینس بیکٹیریل انفیکشن دی اور پرٹیشیسز دی اور ویپنگ کپ دی اور ٹیبرکلوسس دی لیمفوسائٹ دی لیمفوما دا لیمفوما په دې وسره خلاصو په دې کې مین لفظ د څه شروع کړی دی اول د وایرل دی مطلب دا په وایرل په چیسټ کې سینه کې دا گروث کې په د ټولو مطلب وایرل انفیکشن کې دا ډېر اکټیو وي مطلب خپل کار کوي. دا بیا کښته کېدل هغه پورته کېدل دا کښته کېدل لیمفوسایټوپینیا چې راغلی هغه به کښته کېدو ته وایي اټو ایمیون ډیسورډر لپس روماتویډ ارترایټس اور انفیکشن دی ایچ آئی وی ټي بی انفلوئنزا بون میرو ډیمیج اور کیموتھراپي ریډیشن تھراپي دا ټول په پیتالوژي کې زه درته وایم چې مطلب ولې دا انفلوئنزا وایرس دی ټي بي خو نو تا ته معلوم دی وروره بیکټیریل انفیکشن کنډیشن ته وایي کېږي. ایزنوفیل چې دی نارمل رینج چې دی هغه د 0.7 تر 14 پورې دی صحیح ده 0.7 تر 14 پورې په داسې شیپ کې دی درته موجود دی. دا چې چیرې دی دا به خصوصا چې دی دا د پیراسایټیک اور الرجي دپاره دی کې پیدا کېږي یعنې ایزنوفیلیا کمیدل یعنې لیوکوسایټوسیس وذ ایزنوفیلیا کین بی predictors of bacterial infection bronze and Cushing's
King's or syndrome steroid use څخه د خلاص steroid use کې پاتې کېږي او کاشینز یعنې خارج شوي یا ګرولي ځای په کوچني کې پاتې کېږي انفیکشن بکټیریل انفیکشن کې پاتې کېږي اور ایزنوفیلیا چې د هغه په استما کې پورته کېدل څه دی پورته کېدل فیلیا په دغه لفظو کې پام کوئ زه روان یم ولې کله کله یو لفظ هم غلط شي به پام کوئ اوپنیا اور فیلیا چې د پورته کېدل دا پورته کېدل ته وایي استما کې پورته کېږي الرجي کې پورته کېږي such as have a fever drugs reactions inflammations of the skin اور ازما اور ډرماټایټس چې دی هغه د سکین دی اور parasitic infections or inflammatory or disorder colic disorder inflammations or bowel disease یعنی کټنز یعنی malignancies وګوره دا مطلب د کینسر بیګینینګ کې پورته کېږي او پیراسایټ اور زیاتره سکین دغه کې پورته کېږي دغه سکین پیراسایټیک موږ چې ویل موږ په پیراسایټیک باندې دا موږ شروع کړی ده سیده وسرلو مونوسایټس مونوسایټس لیمفوسایټ وواله اوس مونوسایټ چې دي دوه سوه د لس نرمه د تور کړی دي رینج پر ونه درې او ته داسې نرمه رینج ورته وایه چې بعض اوقات دا دلته داسې ګوره خالد داسې سوي او دلته داسې سوي دا اب نارمل دی یعنی سلایډلی های ان ډلز مطلب کوچنیان کې غټېږي مونوسایټوپینیا مطلب کمیدل acute infection چې دی سټرس acute infection کې او سټرس کې ټریټمنټ او گلایکوکورټیکوایډز چې دی هغه یو قسم هورمون دی هغه تم کېږي او یا پلاستیک انیمیا هیرری سیلز لیکومیا اور acute myeloids or leukemia treatments with myelotoxic drugs and genetic syndromes دا مطلب اکثر ایکیوٹ انفیکشن کې کېږي اور کینسر کې کېږي پس سره وینې کینسر کې او سپینه وینه کینسر کې اور جینیټیک مطلب پیدایشي هم دا کېدای شي مونوسایټوسیس مطلب ورته کېدل chronic infection کې tuberculosis fungal infection with in heart bacterial endocarditis agents vascular disease مطلب کوم چې مسلز کې پروتین دغه کې کېږي او سایکلور ډرما چې د باغې کې کېږي اور مطلب واسکولایټس کې انفلاماتور باول ډیزیز کې کېږي مایلوجینیسیس کې کېږي لیکومیا کرونیک مایلوسایټوسیس لیکومیا کې کېږي دې کوم مس نه کړي روماتوید ارترایټس کې پورته کېږي اخري چې دی بازوپیل دا چې ګوره بازوپیل 0.2% دا ځینې خلک وایي په کینسر کې هم کېږي او ځینې بیا وایي دا په ریسارډ هم دی اسنوپیل چې دی الرجیک اور هایپر sensitivity disorder or chronic inflammatory condition وګوره الرجی اور هایپر سنسیټیویټیز اور سیاست چې کړي یو سره chronic inflammatory یعنی ریاکشن خارج کې یو ځای پړسوب چې کړي دغه لپاره کېږي اوس طریقه کولو باندې څنګه کې ورته WBC به څنګه معلومه WBC به تاسو سره کچمبري ما اوس ویډیو جوړ کړی تاسو سره به کچمبر کې به داسې خانې راشي دا چې خانې چې راشي ته چې په مایکروسکوپ کې وګورې زما اوس مایکروسکوپ دغه هم درښولې دي دا نښانونه وینې دا خانه شول دا خانه دا به در سره شمارې داسې به راځي په دې کې کوچني ټکي پیدا شي کوچني ټکي ورته دلته مایکروسکوپ کې درښکاره کوم دا ټکي به ټوله شمارې دا به دې شمار کړه ته به ولیکې یاره د 50 دا دې شمار کړه 50 دا دې شمار کړه 50 دا دې شمار کړه 50 د دې فارمولا بیا چیسته بیا ضربه ټوټل چې د شمار کړه ټوټل چې شمار کړه د ټوټل شمار 50 جمع مطلب څلور خانې ده څلور خانې چې جمع کړه 50 دا به بیا ضربه په 50 باندې ضربه به 50 چې په ضرب کړله چې هر څونه رزلټ راځي زه به دلته په معلوم کړم 200 ضرب 50 دا مساوي چې د څو باندې راځي لازره باندې راځي یو
په 10,000 د مطلب د WBC چې دا هغه 10,000 د نارمل د موږ څو یاده کړی چې باید در څو ګلې به نارمل دي د 4,000 چې ونیسه بیا راځه در 11,000 نارمل دی نو د 14,000 راځي مثال د موږ یو ټیکنیک وباسي دا چې ګرد شمار کړه پر ځان ته نوټ وایه چې په دې خانې کې ماته شمار ضروري دا نه چې هر پنځه چې دا دې شي څلوېښت شي چې هر څو دې ولیدل ټکې هغه به شمارې په دې کې پیدا کړه دا خو نو DLC و چې در وشول چې دا د بي دا ده نو په اخر کې ویډیو به اوس درښکاره کړم نور داسې خاص دغه نشته اوازونه چې وو په هغه دپاره به بخښه کوي ولې په کار باندې ورته ناست یم دغه کومه داسې کوم ویډیو به درښکاره کړم اوس ویډیو مطلب دا دی طریقه میتھڈ مینول میتھڈ اور دا ګوره سلایډ دی دا کشمبر دی ګوره دا یوټیوب راواخله یوټیوب چې راواخلې په هغه کې به 300 اچا به WBC واچوې اور شل مایکرونه چې دی هغه به بلډ ور واچوې ته ګوره دا ګوره 300 اچھا دا اوس کیمرا خپل زوم صحیح کې دا یو د کیمرې زوم سره داسې کې دا طریقه اوس په یاد وساته یوه خبر درته کوم دا طریقې اوس نه کېږي دا ډېر په 100% کې 10% چې دی دا مطلب طریقې کې اکثره اوس مشینان راله خالي وښوروه وینه وښوروه هلته نوم پروفایل څه ګرده شان ور برابر کړه وری کړو په ویچ هغه اسپریشن کې کشي نو رزلټ خپل حالت په 10 منټ کې دی تا ته درکوي تو دا هول بلډ مطلب CBC کې به در سره وي احتیاط به دي وروره چې دا به زه څنګه ګورم او څنګه به دا کوم دا دواړه میتھډ زه درښکاره کوم اوس دا ټیوب کې ګورم او ګلاوز د دې شان چې دی دا به درته 3-4 واره داسې پشکې دغه کې چې هلته ښه میکس یې او بار احتیاط به ستا ډېر یې دلته چې دا څو ګلاوز اغوستل دا نور شیان اغوستل ما خو ماسې د ایکسپریمنټ لپاره د ښوولو لپاره دا طریقه داسې دغه کړې ده اوس DLC دا رقم طریقه به هم نه کوي چې به ته د هغه رجنټ ور واچوې دا خو موږ استعمالوو نو زوړ سو ډېر وخت موږ د کار نه دی نه موږ ته دغه کې د ایکسپریمنټ لپاره موږ ډېر ایښي دي یا یو ډېر های رپورټ چې موږ ته راکوي ولې موږ ګرده ماشینان باندې اوس استعمالوو دا DLC دی ګوره DLC مې وختي هم درښولی دلته سم سلایډ نه راځي ولې زه په جل کې هم نور کار پسې رانیسم اور داسې هم کولی شي داسې هم کولی شي ښه ده باره طریقه چې تاته اسانه و داسې دې کش کړم دا اوس یو سلایډ چې چونګر سره خراب شي دغه سلایډ چې چونګر خراب شو دا بل سلایډ به زه برابر کړم مینه دې واچول احتیاط به ډېر کوې اوس دا سلایډ سړي څه خرابېږي هم که دې ما بلکل بله ویډیو جوړه کړې ده چې دا څنګه به ته کشې احتیاط به ډېر کوې دا او ډراپ هم ته سم اچوې ښه ده ډراپ هم سم اچوې اوس یې وچ کوم اوس وچوې به پر دا لاس یې کښېږده د لاس ټمپریچر چې دی هغه ډېر زیات دی د وچېدو دپاره یې پرېږدم دا جمزا ده 1cc جمزا به راخلې 1cc یوه cc به جمزا کوې ډسټل واټر مطلب کوم چې دی اوبه به راخلې 2cc به اوبه راخلې دا به پر دې بیا چې اوس ورته ګور زه څنګه جوړوم دا د ګور پر لاس مې کښېږده دون دی دې وجې مې پر لاس کښېږدی چې د لاس ټمپریچر چې دی هغه 37 دی دا ورته ګوره 2cc سم نه معلومېږي زومینګ سم نه کړي 1cc ده 1cc دا که 2cc واټر کول داسې راځي ما 3cc راغله دا رقم طریقه چې وکړې سره میکس یې کړم سره میکس یې کړل پر دې باندې ور واچوه داسې سم یې پرېږده وایي چې دا بله کم هم په لاس کې چې سرنج سم ونیسې بیا درسته توی کېږي نه دا ډراپ نه درسته تویېږي
سلایډ هم واچوای شي چې سم شمېر سم الکول در سره وي. دا به اوس ته پرېږدي 2 میټر دپاره. اوس موږ به ته ډیلسي راخلو. ډیلسي در ښکاره کوم چې څنګه مرچو کېږي. د وظایف لغل بغل کښېږدوم. ښه به ټیټ واچوئ په دې باندې ټیشو باندې. اوازونه بخښه به ډېر کوئ. صحیح ده. 20 مایکرونه به ته راواخلې په دا یوه سیټ کې به کرار واچوې. داسې به کرار واچوې. داسې په مایکروسکوپ کې وګورئ. مایکروسکوپ کې چې دي په 10 لینز باندې کته کېږي. د په 40 هم کته کېږي. فلماج دغه سم کوم اوس ورته وګوره دلته نو ما جسم بوی راغلی دی ځکه دا ویني خانې دا به تور ټکي معلومېږي. صحیح ده. دا اوس په کیمره کې سم نه معلومېږي که نه ما اوس ګر صحیح په ترتیب در شوی. دا زه اوس هلته ښکاره کوم. دلته ټکي دلته دا ټکي وینې زما دا ویډیو دلته دا کښني کښني ټکي دا په تور طریقه باندې معلومېږي. دا خو مایکروسکوپ خیرن دي. دا ټکي دلته دا رقم داسې ټکي دا په ګرده شمارې چې دا څونه راځي دا به در به صحیح ده. دا د نور صاحب خلاص شو. اوس په دې کې زه اټومیټډ مطلب په ماشین باندې کتل طریقه دا ده. اټومیټډ سلایډ به هم در ښکاره کوم. پاکې پاکه ده. دا پرېولم ما چې کیمره مې سم نه درته نیولې خو ما چې مقصد مې دا دی چې سلایډ در ښکاره کړم. دا شین معلومېږي. دا خو مو پر یوه سایډ باندې دا کړی دی. اوس په اخر کې دا د ماشین دغه هم در ښکاره کوم. ماشین چې دی ما چې پلاو کې به لا کار کېږي ته به ډېر زیات کوي. موږ خو ما چې د ایکسپریمنټ دپاره دا ویډیو جوړه کړې ده. بره دا WBCS والا 1980 روان دغه خانې چې ویني د دا خانې چې ویني چې 21 بیا دا چې دا په CBC کې درکې ډېر ایزي ترتیب دی. کېدای شي چې ویډیو مو خوښه سوي سر مو په خلاصوي که نه په خلاصوي کمنټ کې راته ووایاست چې په دې باندې مو سره نه دی خلاصوي چینل در سره سبسکرایب کړي نو در سره شیر کړئ. کوشش کوو چې موږ تاسو خپل پښتانه یو بل سره کومک وکړو. بېشک که کومې کانټینټ نه وي صحیح یا موږ ترتیب نه وي برابر کړي نو دغه دپاره به بخښه کوئ چینل در سره سبسکرایب کړي. در سره پښتون ته باید هر د ریلاکس او د هر طریقې سره اکانومي سے بهتر بھی باید خپل ځان خیال ساتي او د خیال